او بابا له خبر راغی چې بابا مسعود شوی نه نو بابا دومره خفه او دومره ستومانه چې د حضرت علي په توره باندې وي د بدن نه نه راځي خفه دی که نه او که چېرته د مانځه نه رارواني لمسی ورنه مخکې راغی ویل بابا بل هلک راغی نو بابا په دې بریتو کې خاندي که نه ډېر سخت خوشحاله میاشت د رمضان ده او د قرآن عظیم شان محفل دی امام غزالی لیکلي په هغه مجلس کې چې شرکت وکړي چې د هغې رابطه د هغې تعلق د قرآن سره علم دین کی ایک مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر 1000 مریضوں کی جنازوں سے 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر قرآن په مجلس کې شرکت وکړي نو لکه چې 1000 رکعته نفل وکړي د 1000 بیمارانو تپوس وکړي او 1000 جنازې وکړي بے رسولی کی علم دین کے ایک مجلس میں حاضر ہونا 70 مجلسوں کی کفارہ ہے یو دا قرآن پر مجلس کی دا حدیث سر تعلق دے دا اسلام سر نسبت دے پا دے مجلس کی دی شرکت کو اوے دا گناہوں دا مجلسوں کی دی شرکت کرے ہو اللہ با معافی ہوگی نو دا مجلس دا قرآن دے قرآن کی تلور حرف دی قاف را الف نون څلور حروف دي قاف معنی قربت قرآن سره مینه پیدا کا الله ته به نږدې شي را معنی رحمت الله به در باندې رحمتونه نازل کړي الف معنی انعام الله به انعامات درکړي او نون معنی نور الله به ته نور نصیب کړي نو دا میاشت د برکت میاشت ده په دې کې رحمتونه راورېږي او بیا چې کوم بختور خالقي په دې کې ختمونه وکړي تاریخ لیکي په خانه کعبه کې 4 کسانو دننه په یو شپه کې قرآن ختم کړی دی عثمان ابن عفان سعید ابن جبیر تمیم داری امام ابو حنیفه په یو شپه کې په خانه کعبه کې دننه 4 کسانو قرآن ختم کړی ما تا چې د چا په مذهبي هغه په دې میاشت کې 3 شپې ختمونه کول امام شافعي به یو شپې ختمونه کول د قرآن سره د دې میاشتې ډېره لویه رابطه ده په قرآن کې 4 خبرې ضروري دي 4 اول په قرآن ایمان راوړل خو چې ایمان سړی پیژني یو سړی بل ته ویل خدای مې د ایمان ته خیر کړي ویل چې در پکې چې در پکې یې بخیر شي او چې د خلاص شوی د ورځې 200 کنځلې کې ګیرې تم کنځله کې اذان دیم کې او چې کومه مسله د خوښه نه وي هغې تم کنځلې کې او ملا ته خو ډېرې کې تاریخ مې کوته وای په هندوستان کې یو کس و هغه د علماو سره نه لګېدله کله به چې عالم راغی شا به ور واړوله دومره علما بد شو شا به ور واړوله چې کله وفات شو نو به خلک په قبر کې خخای نو چې کله خخای نو د مخې قبله ته کا نو خپلوان به مخ قبله ته کو مخ به ته کده مغرب ته کېده دی به مخ قبله ته کو هغه به دې طرف ته کېده غیبانه आवाज ته وشو ویل دې سړي مخ په تر څو پورې قبله ته مخ ته کې دا به همیشه د پاره کتلای دا به مرخاته ته کو خو کدا سړی را پاتېږي پورا د قیامت د شکل به دخري ولی دې په علماء په سر ردی بدی وای ناول په قرآن ایمان راوړل دوم د قرآن تلاوت دریم د قرآن عمل کول او څلورم د قرآن احکام دا په ځان کې راوستل په هغې پوهېدل تفسیر قرطبي لیکلي علماء پیژني ابو سلام حمانی دا وی حجاج بن یوسف دا خلق راغون حجاج بن یوسف یو کار د خیر هم کړی دی راجم یو القرآن والحفاظ والکتاب حافظان قارین او منشیان راغون کو ویل په قرآن کې څو حروف دي نو په قرآن کې 300,000 حرفا و40,000 حرفا و700 حرف و40 حرفا 3,40,000 اوسوا 40 په قرآن کې حروف دي
و اوې زره 200 یو کم څلوېښت په قرآن کې جملې دي 6,200 څلور په قرآن کې آیاتونه دي یا 6,214 یا 6,219 یا 6,215 یا 6,216 یا 6,216 په قرآن کې آیاتونه دي من استمع حرف من کتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات د بل نه د قرآن واورېدو په یو حرف لس نیکۍ دي یو د بل نه د چې واورېد من قرأ حرفا من كتاب الله في الصلاة قائدا كتبت له 50 حسنة ورفعت له 50 درجة ومحيت عنه 50 سيئة فناسا فمانځ کې تلاوت کې په یو حرف باندې 50 نیکۍ 50 ګناه معاف کېږي 50 د درجې ملاويږي فناسا باندې من قرأ حرفا من كتاب الله في الصلاة قائما كتبت له 100 حسنة ورفعت له 100 درجة ويمحى عنه 100 سيئة فولاله بخاري پسې ولاړی په یو حرف سل نیکۍ شولې سل ګناه معاف شي سل درجې اوچتې شوې نو 300 ولا په 3,40,000 کې ضرب ورکا او په یو سجده باندې په دې میاشت کې یو سجده باندې یو نیم درنې کوي کله چې سړی د شپې ودشي کتابونه لیکي فتقلب من جانب الى جانب په ډډه باندې واوړي د شپې او په خوله باندې دا کلمه راشي سبحان الله یا الحمدلله ګور عام قانون دا دی کنه چې تاسو د ماشومان مدرسه کې سبق وایي دا چې د شپې را پاتېږي په خوب کې هم سبق وایي او کته چې تاسو چې دا کتلې کنه د ورځې چې څوک کم کار کوي کنه یا مثلا مثال بدل خپګي بنا دا کلندران چغي وای کنه نو چې شپې را پاتې کې به بم کله و شالې ولې کله وای دا نشکول او کله وای باب جناره او کله وای کوز جناره دا ولي د ورځې دا ځخه کړی دا کنه د ورځې چې کومه قصه وکړه د شپې په خوب کې به مغه کې نو ته د ذکر سره د مینا ده د شپې په ډډه واوخلي او تا یو ځل ویل سبحان الله فارسله الله ملکا الله پرشتہ راولېږي او دغه قوم يرحمك الله پاتېګا الله دې پتا رحم وکړي دا سره چې کله را پاتېږي یا زنانا د کټ نه پاتېږي دا ډېره غټه قرباني ده سبا په وخت دا خوب دا ډېر زور اوري لقمان حکیم خپل بچی ته وایي یا بني لا يكن الديك اكيس منك فانه يوقظك للصلاه وانت نائم و اے بچیا بانګي دستانه وکړ نشي بانګي په دغه وخت چغي وای بانګي په دغه وخت خلق دا وای څه وای بانګي په خپل الفاظو کې دا وای او ذکر يا ايها الغافلون اے غافل رب یاد کا من بخانو خلق کې رواج چې کله بانګي اذان کو په ماقام کې ول دا اعلان کې دوړو سي وتلې ګناګار اذان کړي کنه مسلم شریف حدیث دی بانګي اذان ولي کوي اذا سمعتم صياح الديكه فحمد الله فانه راى ملكا واذا بانګي اذان د چواوريدو الحمدلله واذا پرشتو لیدا واذا سمعتم نهيق الحمار دخر واذا چواوريدو فتعوذ بالله فانه راى شيطانا خر الانيږي شیطان ویني او دا خر نه دی دا په تمام مخلوق کې کما کل دی ډېر سخت به وقوف دی دا چې کله आवाज کوي کنه نو د جهنمی په شان د پیر او شهیقه کله आवाज کاته کا کله پورته کمیټر وسای کنه ماشومان نه بزنګو کې ویره ول بعد وخت دا شی لګ راکاته 2022 دی دا په دری کما کل دی ښا او په انسانانو کې کما کل شتا دا وای ازماره ناجوړه شو بیمار نو چې کله بیمار شو دا ګیدل دی روخیر دی ګیدل دی چې لکه ته بیمار ما او څه بیماری ده نيستای راخیسته ما د ځکه شان خوراک را باندې وکا او من دې یو جمع دې تبای می وشولا نو هغه ګرځیده خارې شي ته پیدا کا خر بګابلو کې ګرځیده خر وځګه ویلې څنګه کومه تی وزګارې ما ول صدر سیبا ابوري حکومت جوړای په کورسې دي کې نو ول دا خوري راخه خبره ده باندې نم لګ برابرو تیارو نو چې کله راوځ ازمري ویل خدای دې ازمري په هفته کې یو ځل خوراک کوي یو ځل خوراک کوي ډیر نه کوي زمونږ تاسو نه ټول ورځ نه لګي نو چې کله مخه لراغه عمله په وکړه خطا ته شو شیلاله به ګرځیده پټو کې
ګیدړ ویل لکه ته په پټو کې ګرځي ته خو ما یو ځای له بیوله وي قبول یې نه کړلې ویل چې لکه په ما یې حمله وکړه ویل پټکې در په سر کوو باچا اتنا جوړاوه پوهېږي نه بېوقوفه ویل بیا به مې قبول کړي ویل درپسې ګرځي چې کله شی بیا راغی او غزمري ویل هغه پیرانه نه خدای خلاص کړی نو چې کله یې ونی په دې پنجه کې دا کوپړی نه دا دماغ شاته دي ښه دا کوپړی چې راولاړه کړه ګیدړ ته یې وکتل ویل دا شی خو خالي دی په دې کې خو دماغ نشته دماغ نه دي کتابونه لیکي دا دماغ دومره تیز دي 85% نه استعمالیږي 15% استعمالیږي او دومره تیز دي په یو سکند کې 1 لاکھ خبرونه کېند کوي 1 لاکھ هشام کلبی په 3 ورځو کې د قرآن حافظ شو نو کېدل ته وکتل ویل صاحبه شیخ دې داسې رالیږلی دی دماغونه خالي دی ویل که د دماغو کار کولی دا به دوباره راتلی خو شی ګټۍ تشه ګټۍ د دماغ پکې نشته نو برای کرم مسله دا ده الله موږ له دماغ راکړي الله سترګې راکړي الله غوږونه راکړي کتابونه لیکي دا سترګې موږ له الله راکړي یو سړي ته موقع میلاو شي چې دې زنانه ته ګوري او مخ دې واړئ وسې بر شي چې ته ګورې مخ دې واړئ په هر ځل مخ په اړولو به الله ته خپل دیدار نصیب کوي په هر ځل مخ اړولو به الله ته خپل دیدار نصیب کوي نو بنیادي مسله دا ده میاشت د رمضان دا مکمله د نیکو سیزن دی نو دغه سړي ته فرشته وایي پاڅېږه نو چې د کټ نه راپاڅېږي نو دا بستره او ته دعاګانې کوي اللهم اعطي له الفرش بالجنه دا بستره پرېښودله پاڅېږي یو 2 رکعته لمونځ کوي د الله سره جرګه کوي وایي دا بستره او ته دعا کوي وایي خدایه پاکه د دې بسترې نه وله په جنت کې ښه بستره ورکړي بیا چې کله راپاڅېږي د کټ نه څپلۍ پخوږي خو څپلۍ به سمدست نه پخوږي ښه دا څپلۍ به ګوري د الله نبي څپلۍ پخو کوله او بس یو مرغه راغی چې اوچته کړه چې نسکور یې کړله مار ترې راولوېده څپلۍ به ګوري ماښام چې شي د الله نبي فرمایي اغلقوا ابوابکم دروازې بندې کوي وخمروا آنیتکم لوښي پټ کوي او بار ډېر مه ګرځئ په دې وخت کې بیا پیران راځي د الله نبي مانځه باندې ولاړو او لړم له راغی وی چې د الله نبي ولا جبل لړم دی دې ته نه ګور چې زه نبی ما او دې ته نه ګور چې په مانځه باندې ولاړم بیم ټک راغله نو خلک په 3 قسمه دي ښه منګه تاسو په 2 قسمه په 3 یو هغه خلک دی چې په هغه کې د ګړې د غوا صفت دی ګړه غوا شو در کوي کنه نو په ځان کې څه پیدا کا د غوا صفت کا د خلکو سره خو کا بدیره بدی سهل باشه جزا اگر مرد احسن الى من اسا د بدی جزا بدی سره آسان ده که سړی د بدی جزا په نیکۍ سره ورکا او یو هغه حیوان دی لکه زمری د علم لکه چې وږي شي کتابونه لیکي صحابه د الله د نبی له موضوع د زمری چې کله وږي شي او چې کوي دا څه وای خدای پاک زما مخې له دیندار سره مراولي ازمره نو یو ازمره کلام لکه چې وږي شي یو مسلمان د بل مسلمان له کله لاندې کې قرضدار شي به لاندې کې د خلکو سره وای تاسو ته ډیری دي زما سره لګي دریم انسان هغه دی چې هغه د مار بچی دی د مار ولړم دله دا چې چل مزور کوي د دې په کې پیدا نشته لري او اصلي پیدا ور کوي نو موږ تاسو به ماران نه جوړیږو د لړم صفات په ځان کې نه پیدا کوو په دې مارانو کې یو مار دی توفقان نومې دی مش شپږ مش یودي شپږ مې پس چې راځي چې څوک وځي چې ختميږي بل یو مار دی افعان نومې دی زر کاله پس لاندېږي چې کله لون شي د سوم په ونه پوستر کې راکږي الله ول صحت ورکړي چې په خېټه دل شي بلډ پريشر کم شي بلډ پريشر زیات شي د خونه پاڼه خوري الله صحت ورکړي خونه د خونه ونی تا او یو پیغمبرانو دعا کړی دا د الله نبی فرمایي پتاوه شامل کی سواک و سواک رسولي من قبل من شجره مباركه زيتونه د الله نبی و زما مسواک زمانه مخکې د انبیو مسواک دا د خونه د وړي خونه د ونی په مسواک کې 3 او په دي یو شی بل دی پښتنو انډیوال نسوار چې پیژنې کړه په مانځ کې د الله سره وعده وکړي یا کنه بده و یا کنه ساين ربستانه غواړم او ستا عبادت هم کوما خو د جمعه په دې بیزار کې وته ویل غي یو نسوار برانه کې الګا تا خو د رب سره په جمعه کې وعده وکړه ابه چې کله د شپې را پاسيږي کنه نو د خوبې او د بالغ د لاندې راس وای ته کې چې څه به ګوري نو هغه د نسوار بوجي ګوري برای کرم زقت مرارة الاشیاء ترى فما وجدت شيء امر من السؤال وای په مخ در زمکا ترخشه نه می ټول وسکل ترخشه سوال دی سوال په سوال کې ډیر ټول ورځ سوال کې او غاړه ته بدی یو شی چې ولې سوال وکي نو برای کرم
هغه سړی د الله پرشته راولېږي کله چې دې څپلۍ په خولو کې نو هغه څپلۍ ته دعا کوي اللهم ثبت قدمه على الصراط خدایا په پلي صراط چې پورې ودي دا پښې مضبوطې کړي بیا چې کله جامې بدلوي ځینې سړی د شپې جامې بدلوي دا ښه خبره ده سر په پاکو جامو منځو کې کله جامې بدلوي اللهم اعطِ له الهلال بالجنه د باندې لپاره جامې بدلې کړي خدایا پاک په جنت کې ښې جامې ورکړي مالک ابن دینار په 1000 دینار جوړه وکړه 1000 دینار جمعه ته بچ راغی چې من بیا وکړو کور ته بچ لاړه هغه جوړه بیا ویستله ویل دا جامې ما د الله دپاره کړي بن اسرائیلو کې دوه نقصان یو نقصان په سړو کې یو په ښځو کې په سړو کې دا نقصان لم يدهنوا ولم يغتسلوا ولم يلبس احسن ثيابه تیل بیا نه استعمالول غسل بیا نه کو خجامي بیا نه اخستلې خوشبو بیا نه استعمالوله دا نقصان په سړو کې یو نقصان په ښځو کې په ښځو کې دا نقصان چې په کور کې وي بیکاره جامې بیا اغوستلې چې واده له بتلې شمیلندن بیا اغوستو شمیلندن پیژنې کړه د کال نه بعد بیا قیمتي جوړه اغوستله په کور کې بیا بیکاره جوړه اغوستله په دې دوه وجو باندې الله تعالی په هغې باندې عذاب راوسته عذاب نو برای کرم کله چې دا سړی څپلۍ په جامې واغوندي د مانځه دپاره دا جامې ورته دعا کوي کله چې لوټه له څوک راوړي او داس پې کوي نو هغه لوټي اوبه څه وایي اللهم طهره من الانجاس والدنس والانجاس خدای پاکه دا سړی د ګناهونو نه پاک کړي بیا چې کله په کور کې منځ وکړي د نفل منځ کول او سنت په کور کې بهتر دی فرض منځ په جماعت کې فتاوا خانیه لیکلي دي خو څوک وایي چې زما د کور مسلې دي حل شي د سار سنت دی په کور کې کوي بیا د جماعت ته ځي الله به څو مسلې حل کړي بچي به دینداره شي په کور کې به شر فساد ختم شي او د کور ملګری کلندر کرونا نه ده کرونا ها ښځه بیا الله دینداره کړي نو ښځه د دینداره شو غټه خبره ده او که دینداره نه وای انشاءالله نو په قهر اختی ټول عمر بدي په لانجه باندې اختی نو فتاوا خانیه لیکي د سار سنت په کور کې کوه بچي به دې نیک عمله شي په کور کې به د اختلاف ختم شي او کومه چې رستا زنانه ده الله به هغې ته هدایت نصیب نو برای کرم قرآن د عقیدې کتاب دی قرآن د برکت کتاب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی د هغه بیبي تنور لمبه کوو ډوډۍ پخولې تنارله خشاک راوړ ډوډۍ پخې کړلې چې کله ډوډۍ په ښکار کې کېښودې ویل رب راله ثنا ده ما د ډوډۍ پخولو سره 2.5 سپارې تلاوت وکړو 2.5 سپارې تلاوت د ډوډۍ پخولو سره وکړو فیض البقار صاحب لیکلي وایي زه دې ملکونو ته لاړم د روس نه چې ازاد شوي دي یو جنۍ زما سره میلاو شوله ما ته وایي چې ته مسلمان یې ما چې وایي چې د کوم ځای نه راغلی ما چې د پاکستان نه وایي ستا سره قرآن شته ما چې قرآن مې ورته ورکړو وړوکی قرآن چې ورکړو کله به یې په سترګو کېښودو کله به یې خولوو کله به یې سینې ته لګوو بیا مې ته ویل چې قرآن راکړه دلته قرآن نه میلاویږي زه تلاوت کوم هغه زنانه ما ته وویلې زما یو کم 40 کاله عمر دی یو کم 40 کاله زه ګرځېدلم چې زه به قرآن چېرته وینم یو کم 40 کاله پس ما د قرآن ملاقات وکړو یو کم 40 کاله کې ما قرآن په دې سترګو نه و لیدلی ما تا ته په کور کې په ارض کې حافظان موجود دي علما موجود دي او عذرم ختم شو عذر دا ختم شو په هر کور کې مدرسه ده په هر کور کې قاری او عالم دی او په هر کور کې تبلیغي دی او کتابونه په پښتو کې رال نو بیا دا نشي ویلی چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ما ته څوک نه راغلی دا یو باباو یو بوډۍ په مخه تېرېده د بوډۍ نه تپوس وکړو ویل بوډۍ ابۍ الله یو دی که دوه ویل الله شته ویل شته اصل دلیل شته وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد ويل أو دليل لا تشتا أخي ترخا كولا دا مشين ويل دا زما ترخا دا الله بتوحيد باني دليل لي الله شتا زګه کدي ترخه زتاو نکما نو دا جامې نه ګڼډي نو چې دا زما ترخه زتاو نکم جامې نه ګڼډي نو دا نظم کو اسمان دې لپاره یو خالق شتا ویل یو ته پوښتنه نه بل کو الله یو دې کو دعا ویل یو ویل دلیل راکا ویل دلیل د اسما ترخه ده ویل څنګه ویل موږ دوه کسان کله ترخه تا وو تیزه بتاویږي او که یو د شتا وای بل د شتا وای به ماتيږي نو ویل که چرته د زمکه لپاره د اسمان لپاره دوه خدایان وي نظام نه چلیدو
یو بل ذمہدار بابا دا هغه نه چاته پوښتنه دا الله په توحید یو دلیل لاګه هغه ته په جواب کې فرمایي البيرة تدل على المسير وآثار القدم تدل على المسير فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج كيف لا تدل على الذات الخبير پچه د اوخو چې په یو ځای کې پرته ده دا پچه د اوخ په اوخ باندې دلیل دی د پښې من د موټرسایکل تیره دا په موټرسایکل دلیل دی فالسماء ذات الابراج اسمان خاوند برجونو والارض ذات الفجاج ځمکه د خاوند د کندو کیف لا تدلانی علی ذات الخبیر دا په دې باندې دلیل دی دې لپاره یو خالق شته ځکه امام قرطبي لیکلي دي د دې ونې نه چې پاڼه راغورځېږي متى تسقط واين تسقط وكم تدور في الهواء د ونې نه پاڼه راغورځېږي کله به غورځېږي په کوم ځای کې به غورځېږي او دا ونه دا پاڼه په هوا کې څو چکرې به لګوي الا في علم الله دا د الله په علم کې دی ما من حبة الا كتب به بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان ابن فلان امام قرطبي لیکلي دي سیب دانه ده د کیلې ده که جوار دی دا چې ته خوري دا کمه مالټه خوري نو په دې مالټه باندې لیکلي بسم الله الرحمن الرحيم او بیا لیکلي هذا رزق فلان ابن فلان فلان کې فلان کې دې دا بغت ملاوي نو رزق په الله راکړي د رزق نموار الله دی او چې ګوره رزق د رزق په شان دی دا الله نبی فرمایي وطعام الجواد دواء وطعام البخيل داء د سخي سره ډوډۍ خوري د سخي سره ډوډۍ دا علاج دی د بخیل سره ډوډۍ مخ د سخي سره ډوډۍ دا علاج دی علاج او د بخیل سره روټۍ دا بیماری ده کچا دیو ډوډۍ دا وخړلا الله باندې په کورونا اخته کیږي کورونا هغه یو خلال خپل امر پاتېدل چې در اروان نه ده هغه یو کله نه چاته بوزو په خوري څنګه ته خو خوري ډیره بدرنګي وځو خلا خای مزبان یو بل خور د هغه دی ولیدل نو دا یو کورونا خلال دا بل پته نه لګي راضي به نه به راضي پته نه لګي چې بچرته کوي کنه نو د سخی سره ډوډۍ خوره دا علاج دی او څومره انبیا چې الله دنیا ته رالیږلي دي دا ټول سخی نو ابراهیم علیه السلام بسار کې 3 میلمانه کله به لسو کله به سلو د حضرت عمر رضی الله عنه په غرمه کې 15 درې میلمانه راتله یو باندې چې هغه به روزانه څلور خانه لول او یو سړی ته ویل چې لکه پتا کې سړیتوب کم دی بیا د سجن کوي کني کوي سړیتوب د لپاره درې خبرې دي کتابونه لیکلي څوک ځان ته سړی وای الباب المفتوح د وجري دروازه به کلاوي میلمانو ته او تاسو د غټه پلوډر باندې اړولې ده ته میلمه به راځي یو خبره بل ده دا ځنې خلک جوړ کی اسباب کمبل یو کلایان ډیر جوړ کی کنه او دې ګټه قد کړي مسلم شریف حدیث دی احدها لرجل یو جوړ اسباب د سړي لپاره وثانيها لامرته دا دویمه د خدي لپاره وثالثها للاذياب دریمه جوړه د خدي لپاره ورابعها للشیطان او څلورمه شیطان لپاره د انداخي به کیږي صاحب کور کې خپل کاله غلط شو کور نه پیژني سل کاله کې میلمان راځي دا دنه کمبل دي د څه لپاره راوړي نو څوک ځان ته سړی وای الباب المفتوح د وجري دروازه به کلاوي الطعام المبذول ډوډۍ به ورکړي خلکو لا الازار المشدود لم يتړلې لم معنا دا چې څوک وای زما کار دی او زما سره لاشه د الله درځه لپاره زما مدد وکړه نو دا سړی دی موسی علیہ السلام طرف نه پوښتنه کو ویل رب اين ابغيك چرته به ګورما الله تعالی موسی عند منكسره القلوب د چا در درمند دي څوک بد حال دي څوک پریشان حال دي هغه را پورته کلاس ولا ورکا موږ څه کو موږ ولا کډی کتابونه لیکي من صلى سيف الباقي اقطع يده چا چې د بدمعشي تور راواغسا فلاس بغوتي من انكشف عورته چا چې بل چا بيدتي وکړه د بيدتي بکیږي من احتفر بيرا لاخيه چا مسلمان لپاره کډا وکنه صلاح جدا ورغورځوما اوقع فيه دی بغورځيږي من صاحب الارذال چا چې د غلود بدمعشانو دوستانه کوله حقر سپکیږي با من جالس العلماء چا چې علماء سره دوستانه وکړه اوقر الله بيدتږي من اغتنم اموال الناس چا چې د خلکو مالونه وال افتقر دا به غریب کیږي نو برای کرم دا ډېر د عزت شپې دي په دې شپو کې په اخره کې یو فرشته راځي هغه اعلان کوي سار کې یا باغی الخير اقبل وابشر اے د خیر طلب کوونکیا مخې ته راشه او د نیک عمل چې کې په دې باندې خوشاله شه و یا باغی الشر اے د لډو والا لډو پیژنې اے د لډو والا اقصر وابصر د دې کار نه بنشه سترګې کولاو کا
چې تاسو پروژه کې د لړو سره مینه دا کار خو نه کیږي دا په مینه کیږي یو کار سره چې مینه کنه نو الله هغه کار کوي دا وای وګوره مینه نه ده مینه نقصانی ده مینه نه ده دا نقصانی خو مینه دوه قسمه ده یو باقی مینه ده یو فانی ده باقی مینه ده الله سره د نبی سره د قران سره ده باقی مینه ده ایو فانی مینه ده او مینه دغه مینه به ترخیم د ابراهیم علیه السلام مینه ول اسماعیل علیه السلام ته الله ته خلیل ویلو خلیل برابر کی دوست وای نو یو ځل دې ته د مینه په نظر وکړه الله ته زما دوست ته خو دې ته د مینه په نظر ګوري دا زما استامینه دا خو من زمانه ته تیار نه ما نو حکم شو انیس به ولدک دا دې څنګه ذبحګه نو د اسماعیل ابراهیم علیه السلام مینه د اسماعیل سره چړې ته ورسو او د یعقوب علیه السلام مینه چا سوا د یوسف علیه السلام سره وا نو کوی ته ورسو او چې کله کوی ته گزارو نو ورونه ته ویلي دا چې کمیس په غاړه کې دی دا کمیس په غاړه کې پری دی لئن متو لئن متو چې تمر شما فوال به بدني بدن ما في فرقما خچې ژوند دی ما ولئن متو چې تمر شما فيكون كفن دا بس ما کفن شي نو یعقوب علیه السلام مینه یوسف علیه السلام کوی ته ورسو ایو مینه چې هغه حقیقي مینه پیغمبر اسلام چا سره مینه وا د فاطمه سره دا خود دا یو مسله صحیح ده خو وای کله چې خزر اواده شي کنه او دا غي لور وشي اوله دا خزر بختوره ده کتابونه لیکي کدي اختر دروغ وای کوم صحیح دا صحیح نه کا ځان یې راخلي تخرج دي تخرج جبر کته کوي خو چې نه واقع ده او دا یو خبره صحیح ده چې کله خزر اواده شولا او دا غي لور وشي دا خزر بختوره ده به کتابونه لیکي چې کله خزر اواده شولا او د دې یو لور وشي یو دروازه د رحمت ګلا شو چې بل وشو بل ګلا شو منګه څه چې کله خبر راغی چې جنې وشو دا کنه او بابا له خبر راغی چې بابا مسعود شوی نه نو بابا دومره خفا او دومره سومانه چې د حضرت علی په تور باندې وي د بدن نه راځي خفا دی کنه او کو چرته د ماندنه رارواني ان مسعود نو مخ راغی بابا بل لک راغی بابا په دې پریتو کې خان دي کنه ډیر سخت خوشاله هغه دا بدل سوي لور خو کله سورۃ یاسین واخلي او هغه دعا کوي بابا ته کتابونه لیکي بهقي دي کې حدیث کتاب دی یو سړی چې کله وفات شي او پلار ته خوشاله د دې دینا او پلار یې وفات شي خو دې زیو څو کارونه کړل د پلار قرض اخلاص نه کو د پلار مقبره په هفته کې یو ځل نه لري او د پلار د یارانو ترې کور ونه کو نو دا بابا به دې سړی نه په خبره خپل یو سړی دی داغه نه پلار خپل اړي وروسته درې کار وکړل په پلار باندې کوم حقونه هغه ورکړل یو د پلار د یارانو سره کور کو دوا او بل دا چې د پلار ملاقات د په هفته کې یو ځلو نو دا پلار په قبر کې دنه خفاو الله تعالی به دنه سکی خوشاله نو ځکه کتابونه لیکي چې کله یو سړی وفات کیږي نو دا علاقه خلک چې دا په د خلکو په دي استاد مستادی کې بلانکې راشي او چا چې د قران سره مینه د قران تلاوت کوي او قران نشي په کوته ودري کله چې غسل ورکړي سړی دا د کفن د لاندې د سینې د پاسه دا قران نشي د تکینی الته دو پرشتي راځي نکیر منکر خدانو تنکیر پنکیر انکیر پنکیر ها به اسم الفسوق بعد الايمان فکر د ایمان راړو نو به غلط نه وي ها موږ غلط نه وایو دا ډیر غټ جرم دی غلط نه بنوي نو دا دو پرشتي ولا راشي درې ته پوسه دي کوي عربی کې کوي نه په اردو کې کوي او نه په انګلیسي کې په عربی کې عربي موږ ما غلط دي ګره سره بیماری کنه او غلط پوسه ورشي نو کتابونه لري چې بیمار ته پوسه چلاړي پاو داسه کې بعيدا من النار 70 خريبا او کله د سړی په د جهنم نه جدا شي پاو داسه کې لاړي او کله د جهنم نه جدا شي نو د بیمار خو د څوم نه کینی کتابونه لري د حدیثو ضرب پاتېږي او دویم قواعد چې څومره وخت او کړل وشي څومره بکینی نو د بیمار خو د باندې نه کینی دې څنګه باندې کې چې هغه مثلا ته تنګ کې مثلا چې کله لا چې خلک لا نو خدای پاک دې شفاعت نصیب کیو مې خدای شفاعت نصیب کیو بل خدای شفاعت جهنم کا کنه خدای پاک یوم وروي ورته بل خدای وروي ورته دې دعا قبول دي شفاعت ما یادوي ښا مشفاعت یادو مشفاعت یادو خدای پاک کو ژوند کی خیری کو ژوند کې دی بای سره چې دعا لورشي کنه هغه خدای پاک ډیر عمر ورکی الګ ډیر عمر خو شیطان د خدای نه غوښتیو ول خدای پاک مال ژوند راکې الله ول فإنك من المنذرين زشر می دل ټول عمر لپاره ژوند دی نو ګور ډیر عمر مغواړي ښا که ژوند کې می خیری خدای ژوند راکې که په مرګ کې می خیری او خلک رانه تنګي خدای پاک مر را راولي
نو په هر حال چې کله دا سینې د پاسه کېني دا قرآن نو فرشتي راشي د قبر والا هغه تپوس کوي د سړي نه په درې او په عربۍ کې تپوس نه کوي دا قرآن ورته وایي فإن كنتم